کیدای شي د دې موضوع په اړه مو ډېرې خبرې اورېدلې وي، څو وارې مو اورېدلې وي، هر ځای کې مو اورېدلې وي، خو نن یې له ما یو ځل بیا واورئ. کیدای شي دا ځل الله پاک غواړي چې دې مهم کار ته ستاسې پام راواړوي، تاسې ته په دې کار باندې هدایت وکړي، خوشبخته مو کړي او ژوند مو بریالی شي. دا کار دومره مهم دی که دا ټوله دنیا یوې خواته په یوه تله کې کیږدئ او 2 رکعته د دې کار بله تله کې کیږدئ، نه دي سره مساوي، نه دي برابر. اوس به نو پوه شوي وي چې زه څه یادوم. لمونځ د یوه ضعیف مخلوق اړیکه ده له یوه پیاوړي خالق سره. له ځمکې د یوه کمزوري مخلوق اړیکه ده د اسمانونو او د ځمکې له خالق، د دې ټولو کائناتو له خالق الله عز وجل سره. لمونځ د الله تعالی او د ضعیف مخلوق بنده ترمنځ اړیکه ده. هر ورځ یې تا ته 15 وخته موقع درکړې ده چې ته له دغه لوی خالق نه هر څه چې غواړې، که مرسته وي، که د ستونزو حل وي، یا کوم مشکلاتو نه وتلو لار وي چې درته یې برابره کړي. لمونځ د دې لپاره نه دی فرض کړی شوی چې الله پاک ته کومه ګټه رسیږي، بلکې د دې لپاره چې ستا د طبیعت ته چې څنګه جوړ شوی یې، دا ستا ضرورت دی چې ته خپل خالق سره اړیکه ټینګه کړې. هر ورځ تا ته 15 وارې موقع درکړې ده چې ته خپل رب ته سر ټیټ کړې، د هغه دعا وغواړې، هر څه ترې وغواړې، مرسته در سره وکړي او هر ستونزه چې لرې درته یې حل کړي. لمونځ ستا د هدایت وسیله ده، له فحشا نه د وتلو یا د مخنیوي یوه وسیله او لار ده.